زمون آخري درس په هیشنګ کې ډبل هیشنګ دی. ډبل هیشنګ څنګه چې نوم نه یې معلومیږي په دې معنی چې هیشنګ ان هیشنګ په هیشنګ کې نه بل هیشنګ فرموله لږ مشکله ده، طریقه هم لږ مغلقه ده، او که ریاضي کې لږ څه نه څه معلومات لري او لږ ډیر کار وکړي، مثالونه پکې حل کړي، بیا ستونزمن نه ده. او که مثالونه پکې حل نه کړي او پریکټس پکې ونه کړي، عملي کار ونه کړي، د دې زده کړه به بیا درته سخته وي. لومړی خو دا فرمولې به تاسو ته یاد وي. لومړی د سمپل هیش فنکشن چې کومه فرموله وه موږ باید اول نه یادوي. صحیح ده چې موږ سره کومه فرموله وه اچ د کا مساوي کېږي که ماډیول ام. هغې نه وروسته لاینر پروینګ چې کومه فرموله وه جې د کا مساوي کېږي په قوس کې نه اچ د کا جمع یې ماډیول ام. صحیح ده دا مو باید یادوي. اوس راځو ډبل هیشنګ ته. په ډبل هیشنګ کې موږ وایو چې ډبل هیشنګ adds an offset to the first hash function. دا یو offset یا یو بل یو اضافي معاون په شکل باندې ځان سره یو offset اخلي اچ کا فنکشن سره، چې هغه په دویم فنکشن د جې د کا سره باید یو ځای شي او یو کاونټر هم ورسره وي چې ای دا لکه مخکې چې موږ په لاینر پرابلم کې ویلې کاونټر به هماغسې ای دلته هم له صفر نه شروع کوي، خو صفر چون دومره مهم نه ده ځکه دلته بیا ضرب حالت کې راځي که صفر یو عدد سره ضرب کړه هغه عدد هم ځان سره صفر کوي. نو موږ وایو چې ای به بیا یو نه شروع کړو، یو دوه درې همداسې به مخکې ځو څو چې ام ته رسېدلي یو. فارمولا د ډبل هیشنګ هغې سره لږ فرق لري. دلته به موږ وایو چې اچ د کا آی دا مساوي کېږي. کا همغه عدد دی کوم عدد کې چې ټکر راغلی و، آی دغه کاونټر دی چې د صفر نه شروع کړو، خو که صفر جې د کا سره ضرب کړي بیا دا هم ځان سره صفر کوي، نو یو نه به یې شروع کړو. اچ د کا همغه عدد دی کوم چې موږ د هغې هیش فنکشن پیدا کړی او ټکر پکې راغلی و، آی یو دا مساوي کېږي. قوس شروع اچ د کا جمع آی ضرب جې د کا دا ټول ماډیول ام. موږ وایو چې ماډیول پاور یا پیریورټي د ټولو نه زیاته ده، خو قوس نه زیاته نه ده. اول قوس خلاصو په قوس کې اچ د کا به موږ ته همغه عدد چې کوم کې ټکر راغلی جمع بیا آی ضرب د جې د کا. دلته اوس جمع او ضرب راغلی، پیریورټي د ضرب زیاته ده، آی به اول جې د کا سره ضربوو بیا به هغې نه بعد اچ د کا ورسره جمع کوو. که چېرته اول د جمع عملیه وکړئ ضرب وروسته وکړئ بیا غلطېږي. نه دلته باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شئ. اول اچ د کا خو عدد دی چې تاسو پیدا کړی چې دلته ټکر راغلی و، آی به که یو خو یو ضرب جې د کا همغه جې د کا اچ د کا سره جمع کوي او ټول ماډیول د ام کوي. که بیا چېرته آی دوه و دوه ضرب جې د کا بیا هغې نه بعد اچ د کا سره جمع کوي او ماډیول ام کوي. که درې و درې ضرب جې د کا بیا هغې نه وروسته به جمع کوئ، اول ضرب بیا جمع اچ د کا بیا دا ټول قوس کې چې کوم دی ماډیول د ام. موږ ته به جواب صحیح راکړي. اوس دغه جې د کا له مخکیني جې د کا سره فرق لري کوم چې په لاینر پرابلم کې موږ ویلې فارګټ اباوټ. اوس د هغې په اړه تاسو فکر مه کوئ. موږ وایو که چېرته بیا هم وایم لومړی په اچ د کا مساوي کېږي کا ماډیول ام په دې ساده فرمولې مخکې ځو. که چېرته ټکر راغی په کومې طریقې حل کوو، یا په چیننګ زړه طریقه ده نه یې کوو، لاینر پرابلم ښه طریقه وه صحیح ده، خو موږ نه غوښتل شوي ډبل هیشنګ دی. نو ډبل هیشنګ کې بیا موږ دا فرمولې نه کار اخلو چې اچ د کا آی دا مساوي کېږي اچ د کا جمع آی ضرب جې د کا او دا ټول ماډیول د ام. خو دا جې د کا او مخکې جې د کا فرق لري. د فنکشن جې کا often has a form. دلته موږ سره دا فارم لري چې جې د کا مساوي کېږي البته په ډبل هیشنګ کې یو جمع کا ماډیول ام منفي دوه. ډېر ښه. دلته هم اول قوس راغلی، موږ اول قوس خلاصو ام نه به دوه منفي کړو، بیا له یو جمع نه د ماډیول پیریورټي مخکې ده، اول به کا ماډیول د دغې کو د قوس نه چې هر څه حاصل د من تفریق راغلی و کا به په هغې ماډیول کو، هغې نه وروسته په اخر کې به یې ورسره جمع کړو. که اول مو جمع یو مو له کا سره جمع کړه بیا مو په دې باندې ماډیول کو غلطېږي نه. اول به دا قوس خلاص کړئ بیا به کا په دې قوس باندې ماډیول کوئ، هر څه چې حاصل دی د تفریقو په اخر کې به یې ورسره جمع کوي. اوکې
کاونټر 0 نه سٹارټ کوي خو موږ بیا وایو چې که 0 په جې دیکا کې ضرب کې دا ټول جې دیکا هم ځکه صفر چې په هر عدد کې ضرب کې هغه ځان سره صفر کې نو دغه ټول یو پورشن له منځه وړي صفر په درد نه خوري همغه اچ دیکا ماډیول دی ام دی لکه پخوانۍ ساده فرموله او که دا یو شي یو ضرب جې دیکا اچ دیکا سره به جمع کې یو ماډیول دی ام به کې که او نه شو بیا به دا 2 کې بیا به دا 3 کې تر څو پورې به مخکې ځو تر ام پورې ډېر راځو یو مثال The following integers shall be stored in a hash table of length 6. The table length so the شپږ دی length is 6 صفر نه شروع تر 15 پورې عدد را کړی یو اته و یو رسمه مخکینی عدد دی سمنه او دا موږ څه کوو دا موږ په ډبل هیشنګ باندې سٹور کوو که تاسو ته معلومي مخکې په ډبل هیشنګ کې 11 لاینر پرابلم کې 11 دلته راغلی او 15 خانه کې او و درې خانه کې راغلی خو دلته ځایونه تغییر کوي شاید د دې فرموله فرق لري شاید د محاسبه کلکولیشن فرق لري نو موږ اول هغه ساده که چې ته ټکر نه راغلی ډبل هیشنګ موږ نه ټچ کوو دوی سره بيخي کار نه لرو ساده فرمولې باندې ځو کله که ټکر راغلی بغیر نه به ډبل هیشنګ سره کار لرو اچ کا مساوي کیږي کا ماډیول ام دا موږ سره ساده فرموله ده نو اچ کا مساوي کیږي کا ماډیول شپږ صحیح ده او جې د کا به موږ وروسته پیدا کوو سم ده جې د کا مساوي کیږي یو جمع کا ماډیول ام څو دی شپږ منفي 2 څلور نو جې د کا چې پیدا کوو یو جمع کا ماډیول څلور ځکه دا ام ماینس 2 ده ام شپږ نه چې 2 منفي کې څلور کا هر هغه عدد دام کا ده ډېر ښه نو دغه فرمولې دي موږ سره اوس اچ د کا ای مساوي کیږي اچ د کا جمع ای ضرب جې د کا ماډیول شپږ ځکه موږ سره ام څو ده شپږ ډېر ښه لومړی په دې فرمولو اول په دې ساده فرمولې کار کوو په دغه کوچنۍ فرمولې اچ د یو مساوي کیږي یو ځکه اچ د کا مساوي کیږي کا ماډیول شپږ یو ماډیول شپږ څو کیږي یو نو اچ د یو ده یو تر ډېر ښه اچ د اتو مساوي کیږي اته ماډیول شپږ 2 ځکه شپږ چې په شپږو باندې ماډیول شي تقسیم شي یو پوره ورته رسېږي هغه و ما وته مې باقي مانده د ریمایندر د دلته راغی ډېر ښه نو 2 هم دلته اتو ته راغلو اوس هغې نه بعد دلته 11 نه و په قوس کې مخکې راکول شي مخکې موږ اول 11 راغلي دلته او مخکې ده نو اوس اچ د او مساوي کیږي کله چې و ماډیول د شپږو شي نو یو باقي راځي یو شی راځي باقي راځي کله چې یو باقي راغی کولیژن راغی یا ټکر راغی ولې یو ټکر په دې راغی چې یو دلته هم راغلی و په یو کې یو سټور نو اوس اچ د او مساوي کیږي یو کولیژن اکر ټکر راغی کله چې ټکر راغی اوس موږ په کومې فرمولې نه کار اخلو اچ د کا ای مساوي کیږي اچ د کا جمع ای ضرب جې د کا ماډیول شپږ دغه فرمولې نه به موږ کار اخلو موږ به مخکې ځو صحیح ده ډېر ښه راځو موږ په دې باندې به لږ محاسبه کوو او محاسبه هم ډېره اسانه نه ده دغه عدد به موږ څنګه کوو دا به ټول ډیلیټ کړو صحیح ده د دې فرموله هم لږ فرقي نسبتا مخکینۍ فرمولې ته دا به زه ټول ډیلیټ کړم صحیح ده ډېر ښه یو موږ سره یو ته راغی اته موږ سره دوو ته راغله اوس نمبر دی څو دی نمبر دی و ده و چې راشي بیا یو ته راځي نو یو خانه ډکه ده کولیژن کړ فرموله موږ سره رقم ده اچ دی کا ای مساوي کیږي اچ دی کا جمع ای ضرب جې د کا او دا ټول ماډیول شو ماډیول ام خو دې کې صحیح مې لیکلی وي زه به یې لږ چک کړم یو ځل اچ د کا یې مساوي کېږي اچ د کا جمع ای ضرب جې د کا ماډیول ام ډېر سمه ده او بله فرموله موږ جې د کا هم لیکو جې د کا مساوي کیږي یو جمع کا غلطي ونه لیکم یو جمع کا ډېر ښه
ماډیولې ام منفي 2 ډېر دا موږ سره فرمولې شوې سمه ده. اوس د و لپاره اچ د و موږ پیدا کړ اچ د و مساوي کېږي یو سره کله چې یو سره مساوي شو ټکر راغی کولیژن اکر ولې د یو خانه ډکه ده what to do next. اوس مخکې له دې نه چې زه اچ د کا پیدا کړم باید جې د کا ول پیدا کړم ځکه په دې اچ د کا فرموله کې جې د کا معنا غواړي نو باید جې د کا ماته معلوم وي. لومړی زه د جې د کا پیدا کوم صحیح ده جې د کا ما سره څو دی و کا په ځای به ولیکم جې د و مساوي کېږي یو جمع دلته د کا د اچ د کا نه دی فرموله کې که تاسو وګورئ فرموله کې جې د کا کې یو جمع کا دی کا او اچ د کا ډېر ځمکه اسمان فرق لري کا په خپله و عدد دی او اچ د کا یو دی یعنې کا و دی اچ د کا و دی یو دی نو ډېر فرق دلته کا دی فکر مو وي چې اچ د کا ونه لیکئ کا دی په فرموله کې موږ سره سمه ده نو مخکې مو راشئ جې د کا زموږ سره یو جمع کا و ده او اچ د کا ته په دې کې یو راغی بلکې به بل شی وي صحیح ده نو موږ سره په فرموله کې کا ده ډېر ښه و ماډیولې ام شپږ ده ام په ځای به ولیکو شپږ منفي 2 ډېر ښه بیا به راشو جې د و مساوي کېږي جې د و مساوي کېږي یو جمع و ماډیولې څو څلور ډېر ښه اوس جې د و مساوي کېږي جې د و مساوي کېږي یو که زه جمع یو او اول جمع کړم قصه ورانه شوه نه جمع نه د ماډیول پیریډي مخکې ده او ماډیول څلور څو کېږي 3 صحیح ده نو جې د و مساوي کېږي جې د و مساوي کېږي څو سره اوس به جمع کړو یو او 3 څلور موږ جې د و پیدا کړ چې موږ سره جې د و څو ده څلور ده اوس کله چې دا موږ سره پیدا شو موږ اصل فرموله کې شو اصل فرموله موږ سره څه شوه اچ د کا آی ته به اول نه یو قیمت ورکړو ځکه صفر په درد نه خوري آی مساوي کېږي یو ډېر اوس به راشو اچ د کا موږ سره څو و او آی ته مو څو قیمت ورکړی یو ځکه صفر په درد نه خوري یو نه به شروع فرموله کې چې قوس شروع اچ د کا ګوره کا و اچ د کا یو راغلی یو جمع آی ته مو هم څو قیمت ورکړی دی آی ته مو هم یو قیمت ورکړی آی څو یو ضرب جې د کا دلته د جې د کا موږ پیدا کړو څو څلور ډېر قوس بند او ماډیولې څو ماډیولې ام ام موږ سره څو دی شپږ ډېر قیمتونه مو وضع کړه اوس اچ دی و افسټ یې څو دی یو دا مساوي کېږي دلته اول جمع مو وکړه کار خراب دی یو او یو دوه کېږي نه ځکه ضرب مخکې دی اول به ضرب وکړو هغه پیریډي ده چې موږ مخکې ویلې وه اوس راته په درد خوري یو ضرب څلور 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 جمع یو 5 صحیح ده 5 ماډیول شپږ شپږ یا بل څه ولیکو په قوس کې 5 ماډیول شپږ صحیح ده اوس زموږ جواب څو شي اچ دی و یو دا مساوي کېږي څو سره 5 ماډیول شپږ 5 نو موږ سره 5 خالي ده موږ به و کوم ځای کې سټور کړو په 5 کې و کوم ځای کې سټور شو 5 کې نو لاندې به ولیکو دلته به ولیکو چې اچ دی و مساوي کېږي اول کوم ځای ته راتله یو ته صحیح ده یو ته راتله خو چون یو ډک و نو ولیکو چې یو نه وروسته بیا چېرته لاړو 5 ته موږ ولیکو چې اچ اول یو ته راته هلته هغه ځای ډک و کولیژن راغی بیا څو ته راغی 5 ته نو موږ ولیده چې موږ سره و کوم ځای کې راغلی 5 کې ډېر ښه هغې نه وروسته راځو موږ سره بل عدد 11 دی سمه ده 11 موږ ګورو چې 11 کوم ځای کې سټور کېږي اول په ساده فرمولې موږ کار کوو اچ د 11 مساوي کېږي 11 ماډیول شپږ 5 5 خانه موږ سره ډکه ده اګین کولیژن اکر دلته به زه ولیکم چې اچ د 11 مساوي کېږي موږ چې کا ماډیول ام
کا موږ سره څو ده 11 ماډیولې ام ام څو ده شپږ دا مساوي کیږي h د 11 مساوي کیږي 11 ماډیولې شپږ څو شو مساوي کیږي دلته به هم یو مساوي ولیکو 11 ماډیولې شپږ 15 کله چې 15 راغله 15 خانه ډکه ده 15 خانه کې الریډي موږ سره څو پراته دي و پراته دي نو بیا به ولیکو چې ټکر راغی collision occurred کله چې ټکر راغی what to do بیا به دا موږ سره د پاسنۍ څومره عملیه مو چې ترسره کړې دا به بیا ترسره کوو صحیح ده ښه دا به پاکو ا دې نه پورته د 15 لپاره چې کوم دا به پاکو د 10 لپاره مو چې څه کړی دا به پاکو صحیح ده اوس راځو د 11 لپاره کار کوو صحیح ده د 11 لپاره بیا ټکر راغلی موږ سره فارمولې شته مخکې له دې نه چې موږ h د کا ته راشو h د کا خو راته معلوم دی 15 مو پیدا کړه صحیح ده اول به j د کا پیدا کړو j د څو j د 11 پیدا کړو صحیح ده j د 11 موږ ویل j د 11 پیدا کړو یو جمع کا څو د 11 صحیح ده او ماډیولې m منفي 2 m شپږ دی شپږ منفي 2 صحیح ده ښه د شپږ منفي 2 په ځای باندې موږ ډایرکټ لیکلی شو 4 ولیکو سمه ده دا به پاکم او ډایرکټ به 4 ولیکم چې کار مو لږ اسانه شي صحیح ده j د 11 دا مساوي کیږي که یو مې اول 11 سره جمع که کار خراب شو نه اول به موږ ماډیول کو یو جمع 11 ماډیول 4 څو کیږي اته په 2 رسیږي بیا 9 لس 11 درې ډېر نو j د 11 موږ سره پیدا شو چې څو دی j د 11 څلور اوس مو j د کا پیدا که اوس h د کا پیدا کول شو ای ته به هم یو قیمت ورکو صفر په درد نخوري یو نه به شروع اوس به ولیکو چې h د 11 کله چې افسټ زموږ یو دی دا مساوي کیږي فرموله را سره شته h د کا موږ څو پیدا کړو 15 جمع ای موږ سره څو ده یو ضرب ج د کا مو پیدا کړو څو څلور صحیح ده او دا ټول ماډیول څو m موږ سره څو ده شپږ دا ټول ماډیول m ډېر h د 11 کله چې افسټ یو وي مساوي کیږي د کې موږ اول جمع وکړه کار خراب نه اول ضرب کړو یو ضرب څلور جمع 15 نه ماډیول څو ماډیول شپږ کله چې نه په شپږو ماډیول شي h د 11 کله چې افسټ یا وي دا مساوي کیږي نه ماډیول شپږ درې صحیح ده درې خانه ګورو چې تشه ده که ډکه درې خانه خالی ده نو درې خانه خالی ده 11 به کوم ځای کې سټور کړو په دریو خانه کې نو موږ بلند ولیکو چې 11 چې کوم دی h د 11 دا مساوي کیږي اول څو ته راته 15 ته راته خو 15 ډکو دغه نه بعد څو ته راغی دریو ته نو زمونږ ډبل هیشنګ څنګه شو حل شو په دې معنی چې اول زمونږ یو ته راغی اته 2 ته راغله او 15 ته راغله او 3 11 ته راغله نو موږ په کوم طریقه باندې عدد سټور کړو په ډبل هیشنګ طریقه باندې صحیح ده دلته هم که وګورو یو خانه کې اته 2 او 15 خانه کې او 11 چې کوم دی هغه د 3 خانو ته راغله موږ په کومه طریقه باندې حل کړو ډبل هیشنګ صحیح ده دا اول یو ته راته بیا 15 ته دا اول 15 ته راته بیا 3 ته ډېر سرچینګ and open addressing کله که موږ سرچینګ کوو په ډبل هیشنګ کې use the same hash function as for insertion سرچینګ هم چې کوو سیم فنکشن کارو که موږ ریټریور کوم سیم فنکشن کار کوو که چې دا کولیژن راځي هم په همدې شکل مخکې راځو صحیح ده ډېر کله که موږ ډیلیشن کوو deleting entries requires special precaution deletion کې به ډېر احتیاط کوئ when searching hash tables the search can be aborted as soon as a free places counted However, a deleted entry may have caused a
collision before it was deleted. کېدای شي په دې کې هم سره ټکر راشي مخکې د نه چې دا ډیلیټ شوی وي نو احتیاط به په دې کې کوو چې آیا دا فرست ویډیو دی یا نه ټکر نه وروسته ویډیو راغلی. Free entries must therefore be distinguished from deleted entries. صحیح ده نو موږ به څه وکړو this can be done with a second array of booleans. موږ مجبور یو چې د همدې په سیز باندې یو دویمه array ورته واخلو خو به boolean وي چې 0 1 به وي یا به true یا به false وي یا به 0 یا به 1 وي that has the same size as the hash table. د دې سیز به سیم وي لکه څنګه چې د hash table سیز و دا به هم سیم وي. this is called lazy deletion. نو دغه deletion ډېر lazy یا ډېر تنبل دی زموږ وخت ډېر نیسي موږ ته کار هم سخته وي. څنګه for example زه وایم چې ما سره یو مثال دی HTK مساوي K ماډولس 6 لینر پروبلم کې من خبره کوو مخکې سٹور یو اته ورس و then remove it اول دغه element سٹور کا بیا غنور ساته څنګه کا ریموف کا فرض وکړه زه لینر پروبلم کې کار کوم او لینت د موږ سره کا ده یو اته ورس و موډ یا ماډیول یا د ټیبل سیز هم شپږ ده ښه اول به یو وګورو چې یو چیرته سٹور کیږي یو ماډیول شپږ یو ته راشي اته ماډیول شپږ دوه اته به دلته دوه ته راشي دلته ما اته ډیلی انزرټ یولس ماډیول شپږ پنځه یولس به پنځو ته راشي او ماډیول شپږ یو د هماغه طریقه چې اول یو ته راځي بیا هغې نه بعد ټکر راځي بیا ورسره یو جمع کېږي دوو ته راځي هغه هم ډک دلته اته دی اوس نه ښکاري موږ ته ځکه موږ بېرته ریموف کړی ده بیا هغې نه بعد یو سره جمع کېږي بیا درې ته راځي نو ما سره درې ته راغله دوه وارې ټکر راغی بیا درې ته راغله خو دغه اته چې ما په دویمې خانه کې انزرټ کړي وو دا مې بېرته ریموف کړه اوس زه یو دعوا کوم چې دلته ما اته انزرټ کړي وو بېرته مې ریموف کړي دي څنګه دغه کس ته قناعت ورکړم نو مجبور یم چې دلته زه یو بل ارې واخلم د دې ټیبل سره یې سم وي او هغه ټول فالس اخر په ټولو زیرو خو دلته چون اته راغلی بېرته ما ډیلیټ کړه نو هغه به له زیرو نه ون ته راولم دا به ټرو کړم نو زه به پوه شم چې دلته یو عدد راغلی و او هغه عدد بېرته ډیلیټ شوی دی دلته خو اوس نه ښکاري اته انزرټ شوي وو ځکه چې د اتو دوه دی دلته اته راغلي وو صحیح ده ځکه او هم بیا له یو نه دوو ته راغلی هغه نه درې ته دلته عدد و خو وروسته له دې نه ډیلیټ شوی دی نو دغه ارې کې به زه د هغه چې کومه مقابل خانه دا به ټرو کړم یا به دا ټول ټرو واخلم او فالس کړم خو دا به د نورو سره متفاوت وي نو زه به پوه شم چې دلته یو عدد راغلی و هغه بېرته څنګه شوی ډیلیټ شوی دې ته لیزي ډیلیټینګ وایي یا ډېر تنبل اوکې ګډ همداسې که چېرته زه غواړم چې بیا وروسته دغه خانه د بیا هغه لپاره زه خلاصه کړم چې وروسته بیا بل انټر کې وشي نو هغه ټرو خانه چې ده به بېرته زه څنګه کړم فالس به کړم چې هغې لپاره ځکه په هغې کې 14 بیا راغی دا 14 زه الیمنټ غواړم چې بیا څنګه کړم انټري کړم 14 لومړی 14 چې په شپږو باندې څنګه شي په شپږو باندې ماډیول شي نو یو ته راځي یو خانه ډکه ده لینر پروبلم کې بیا ورسره جمع کېږي هغې نه وروسته دوه ته راځي نو کله چې په دې خانې ته بیا بل عدد راغی 14 راغله اته راغلي و اته لاړ اوس 14 راغله دا خانه ټرو نو دا خانه به بېرته فالس کړم چې اوس نوی عدد ورته بیا راغی او دا خانه څنګه کړه د اتو جانشین څوک شو 14 خانه چې ونیوله 14 ونیول ډېر ښه ستاسو اسایمنټ چې کوم دی دغه عدد مې درکړي دي شل یو څلوېښت یو سل دوه ویشت صفر دوه اتې سل صحیح ده store the following data in a hash tables of length 20 the table length shell دی if collision occur که ټکر راغی solve it with chaining linear programming and double hashing دغه درې وړو طریقو باندې که ټکر راځي اول په چینینګ طریقه حل کړئ بیا په linear programming طریقه حل کړئ بیا په double hashing طریقه حل کړئ ډیو ډیټ هم 15 جنوري 2020 نه 2021 صحیح ده ځکه 20 خلاص شوی دی 21 سمه ده ډېر 2021 کال دی زما ټایپینګ مسټیک و سوري دا په 2021 دغه باندې تاسو څنګه کوئ سبمیټ کړئ اوکې ډېر نو ستاسو دغه اسایمنټ باندې کار وکړئ ټول په درې وړو طریقو کوم ځای کې که مشکل و بیا به سره په ګډه باندې حل کوو اوس تر اوسه پورې هیله ده چې څه مو ترې زده کړي دا لږ سخت دی خو په پریکټس باندې کېږي که پریکټس